حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائل ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا وادخله الجنة برحمته درې کسان داسې دي چې پچا کې دا خبرې وي نو الله تعالی به د سر آسان حساب وکړي او په خپل رحمت سره به جنت ته داخل کړي صحابه کرام عرض وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه درې کسان څوک دي نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم مبارک ورته فرمایل تعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک وتصل من قطعک سوک چې تا محروم کوي هغه ته ورکړه کوا او سوک چې در باندې ظلم کوي هغه ته معافی کوا او سوک چې در سره صله رحمی کوي کټ کی نو تور سره صله رحمی کوا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل اے د الله رسول کله چې زدا کارونه وکړه مانو زما د پاره بسوي زما د پاره بکم اجر او ثواب وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایل ان تحاسب حسابا یسیرا ويدخلك الله الجنه برحمته تاسو ربا الله جل جلاله آسان حساب وکي او رب کریم باندې په خپل رحمت سره جنت ته داخل کی حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای وی مونږ ته دا خبر را رسیدلې دا چې الله تعالی بعد د قیامت په ورځ یو आवाज کوون کې ته حکم وکړي چې پاس او आवाज وکا او داسې وایا چې من کان له عند الله شیء فلیقم د چا چې د الله تعالی سره سسزوي هغه دی فاسی نو ها خلق بفاسی چې هغه په دنیا کې د نور خلق ته معافی کولا عفو به کولا بس الله جل جلاله با دیو ته د خلق د معاف کولو پورا بدله ورکړي رب کریم به ورته اجر او ثواب ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بلځای کی فرمای کله چې الله جل جلاله د قیامت په ورځ مخلوقات را جمع کړي یو आवाज کوون کې به आवाज وکړي اين اهل الفضل د فضیلت والا خلق سوق دي نو څه خلق برافاس یو په تیزی سره با جنت ته روان وي او برختی بر دې سره ملاو شي او پختنه بترنه وکړي تپوس بتري وکړي چې ان نراکم سراعا الى الجنه فمن انتم مونږ تاسو ګورو چې په ډیر تیزی سره جنت ته زی تاسو سوکه دې به ورته وایي چې مونږ د فضیلت والا یو برختی به ورته وایي تاسو سره څه فضیلتو دې به ورته وایي چې په دنیا کې بچ کله د مونږ سره ظلم وشو نو مونږ به صبر کولو کله چې به مونږ ته تکلیف اور اوسول شو نو مونږ معافی کولا او چې کله به د مونږ سره د جهالت د بیوقوفتیا معامله وشو نو مونږ به صبر کولو دې ته به ویل شي ادخلوا الجنه فنعم اجر العاملین تاسو جنت ته داخل شئ پس خد اجر د عمل کوونکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک بلځای کی فرمایي چې کله خلق حساب ته ادریږي نو بیا بایو आवाज کوون کې आवाज وکړي ليقم من اجره علی الله بل يدخل الجنه د چا اجر شي په الله تعالی باندې وی هغه دی پاسه او جنت ته داخل شي او دیوزل به هم دا आवाज وش حضرت انس رضی الله تعالی عنہ مبارک پختنه وکړه ته پوسه وکړو هغه څوک دی چې داغي اجر په الله تعالی باندې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایل العافین عن الناس سوک چې خلق ته معافی کوي ربی کریم به جنت ته داخل کی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بلځای کې فرمایي ارحموا ترحموا واغفروا ليغفر الله لكم او نور خلق باندې رحم وکي په تاسو ربی کریم رحم وکي او نور خلق
خلق ته مغفرت وکي یعنی معافي ورته وکي رب کریم بتاو اسلام مغفرت وکړي رب کریم گناهونه معاف کړي عمر بن عبد العزيز رحمت الله علیه به فرمایل په ټولو کارونو کې الله تعالی ته محبوب چې دین او هغه درې اعمال دي غور اعمال رب کریم ته درې اعمال دي یو په هغه کې د قدرت په وخت معافي کول چې کله انسان قدرت لري چې بدله واخلي او معافي ورته کوي نو رب کریم ته دغه انسان ډېر محبوب دی رب کریم ته غوره دی رب کریم ته خوښ دی رب کریم به ورته اجر ورکوي تاسو به د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک هغه احوال او اقوال علماء کرام اوریدلی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو غټ صفت داو لوی صفت بکې داو چې رسول الله مبارک بخپل دښمنانو ته هم معافي کوله ابو سفیان رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړو نمخ کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام خلاف ډیر سازشونه کړیو بلکې په غزوه خندق کې د ټولو کافرانو مشرو خو بیا هم نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورتا د فتح مکه په وخت کې معافي وکړه او د احسان ور سره هم وکړو چې نبی کریم علیه السلام ورته فرمایل من دخل دار ابي سفيان فهو امن سوچ د ابو سفیان کور ته داخل شي هغه امن کی وي نبی کریم علیه السلام مبارک کې لوی صفات داو چې هغه مبارک معافي وړه کوله د غشان په سورته آل عمران کې ذکر دی چې دا جنت د متقیانو د بار تیار کړی شوی دی بیا الله تعالی د متقیانو صفاتونه ذکر کړی دي او پاغي کې یو صفت دا هم دی چې والعافین عن الناس دوی خلق ته معافي کوي یعنی د خلق کو تهیان معاف کوي دا معافي چې کم دانو دا د تقوا سبب دی الله تعالی فرمای وان تعبوا اقرب للتقوى او کو تاسو معافي وکړئ نو دا خبره تقوا ته ډیر نږدې ده دا معافي کول چې کم دانو دا لوی همت دی لوی همت والا کار دی الله تعالی فرمای ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور او چا چې صبر وکړو معافي وکړه نو بشک دا ډیر د همت کارونه دي بل دا خبر یا ساتي کې انسان چې معافي کوي الله تعالی به ورته عزت په دنیا کې مور کوي او رب کریم به ورته عزت په آخرت کې هم ور کوي مسلم شریف او مشکات شریف کی حدیث سے رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمائی ما نقصت صدقه من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله صدقه مان نه کمای بلکې الله تعالی به کې نور هم برکت واچي او ثواب پر ور کوي او په معافي کولو سره الله تعالی د بنده عزت نور هم زیاتي او څوک چې د الله تعالی د فار تواضع عاجزي وکړي نو الله تعالی په دنیا او آخرت دواړو کې د انسان ته درجه به ورته اوچته کې رب کریم ورته فضیلت ورکړي رب کریم ورته مرتبه ورکړي په دې حدیث کې دا خبره ذکر شولا چې معافي سره د بنده عزت نور هم زیاتیږي علما د دې دو مطلب بیانوي اول دا چې په دنیا کې هر کس د عفو کون کې سره مینه کوي او د خلق په جوړونو کې د عزت او محبت نور هم زیات شي خلق وایي دا ډېر ښه انسان دی زبرګ انسان دی معافي کوي خلق ور سره ظلم کوي بد رد ورته وایي او دا ورته بیا معافي کوي دویم مطلب دا دی چې الله تعالی با په آخرت کې دې ته د اجر ورکړي او هلته به ورته ډېر عزت میلاو شي ورځ د آخرت رب کریم چاته عزت ورکړي دا ځان لوی شان دی په یو بل حدیث کې ذکر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاث والذي نفس محمد بيده ان كنت لحالفا عليهن لا ينقص مال من صدقه فتصدقوا ولا يعفو عبد عن مظلمه يبتغي بها وجه الله الا رفعه الله بها عزا ولا يفتح عبد باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقرین قسم په هغه ذات چې د محمد صلی الله علیه وسلم دا هغه په قبضه او قدرت کې دا درې خبرې داسې دي چې زه خامخا د هغې په صداقت باندې
باندې قسم خورم او قسم کوم اول دا چې په صدقې سره مان نه کمیږي لہذا تاسو صدقه ورکوي دویم دا او کوم بنده باندې چې ظلم وشي او دا د الله تعالی د رضا د فار معاف کړي نو الله تعالی به د قیامت په ورځ د عزت نور هم زیات کړي او دریم دا کوم بنده چې په خپل ځان باندې د سوال دروازه فریانزي یعنی د خلقو سوال کوي نو الله تعالی به په د باندې د فقیرۍ دروازه فریانزي نو رسول الله مبارک کوئی په دې دریو خبرو باندې ز قسم کوم تاکید پکوم چې صدقې سره مان نه کمیږي کوم بنده باندې ظلم مشي او دا د الله تعالی د رضا لپاره معاف کینو الله تعالی به د قیامت په ورځ باندې ورته نور عزت ورکړي او دریم دا کوم بنده چې د خپل ځان د پاره د سوال دروازه فریانزي د خلقو نه سوال کوي نو الله تعالی به د بنده باندې د فقر دروازه فرانزي د مشکا شریف حدیث ته نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایل چې حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام ته عرض وکړو الله جل جلاله ته عرض وکړو چې یا ربي من اعز عبادك عندك اے رب استا بندگانو کې تا ته ډیر معزز سوق دي الله تعالی ورته فرمایل من اذا قدر غفر هغه کس ما ته ډیر معزز دی چې کله د بدل اغستلو قدرت عمومي او معافي ورته وکي دا ما ته ډیر غوره انسان دی حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ نه پوښتنه وشوه من اعز الناس فخلقو کې ډیر معزز څوک دی دی ورته فرمایل الذي يعفو اذا قدر اعفو عزكم الله څوک چې بدلا اغستلو قادر شي او معافي وکړي